موږک خورې نو په خوږې به مو خورې موږک خورې نو په خوږې به مو خورې په ترخې ځان ته ګرانه وې خبره مننه موږک خورې نو په خوږې به مو خورې په ترخې ځان ته ګرانه وې خبره لکه ګوین چې ډوبه وې خبره. اول خو دلته ناستو میلمنو د علاقې والو بار نه راغلو شاعرانو قدرمنو مشرانو عزیزانو السلام علیکم. فرمان علي انګار صاحب ته په دومره ښکلي پروګرام جوړولو باندې داد ورکو. د علاقې چې څومره خلک دي چې چا په دې پروګرام چې مرسته ورسره کړې ده هغو ډېره مهرباني. علاقې دپاره دغسې یو ښکلی پروګرام د خوښي ذریعه خوند کوي لږکي د سړي توجه بدله سي حالات داسې دي چې خپله یې سره وینو. ټیم نه ضایع کوم اقبال مومن صاحب ول دوه شعرونه بیا به د ایغان آباد فاروق اباخیل صاحب ول یو څو شعرونه ترنم کوم. پر هر شعور ته د تسکین خبره کیږي پر هر شعور ته د تسکین خبره کیږي د زهرو په ماحول کې د ګبین خبره کیږي او په سیر پیو کې سیر وبې خرڅ کړي او وایي ماښام مانځنه پس په د یقین خبره کیږي. ډېره مننه. په سیر پیو کې سیر وبې خرڅ کړي او وایي ماښام مانځنه پس په د یقین خبره کیږي. مننه. یو مات ګوټ ترنم داسې خواږه کوې خبره داسې خواږه کوې خبره لکه ګوین چې ډوبه وې خبره لکه ګوین چې ډوبه وې خبره. جانان نن میں پزړ پوئے کچا جانان نن میں پزړ پوئے کچا نن میں دخلے نشو کوي خبره لکه ګوین چې ډوبه وې خبره داسې خوږه کوې خبره لکه ګوین چې ډوبه وې خبره. موږک خورې نو په خوږې به مو خورې موږک خورې نو په خوږې به مو خورې په ترخې ځان ته ګرانه وې خبره مننه. موږک خورې نو په خوږې به مو خورې په ترخې ځان ته ګرانه وې خبره لکه ګوین چې ډوبه وې خبره. فاروق ممې وای خلګۍ درکړې فاروق ما میوه خلګۍ درکړې ته اوس پکلو شوروې خبره ته اوس پکلو شوروې خبره
لکا گوین چیڑوے خبرا داس خوشا خوشا کوے خبرا لکا گوین چیڑوے خبرا ډیر مهرباني ان شاء الله